برگشتیم دوستای عزیز در ادامه برنامه. در این بخش برنامه هم یکی از جوانان فعال خود رفیع الله روشن، ژورنالیست و نویسنده خیلی خوب ما با ما هستند و در تربیت اطفال صحبت‌های با ایشان خواهد داشتیم و استفاده موبایل چقدر به اطفال ما ضرر و یا فایده داره. این بیشتر به ما آقای روشن معلومات خواهد داد که چقدر ما میتونیم اطفال خود در کنترل خود داشته باشیم و قسمی که میل ما هست همه قسم تربیتشان شه. سلام بر شما، صبحتان بخیر و خیلی خوش آمدین روشن صاحب. ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. سلام تاسو ته، قدرمن تخنیکي همکارانو ته او د مشرانو جرګې ټلویزیون قدرمن لیدونکو ته سلامونه. سلامت باشئ. په دې هیله چې ورځ به یې په خیر سره پیل کړې اوسیږي. اجازه راکړئ چې له موقع نه په استفادې سره په ننګرهار ولایت د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د پرونۍ هغه خونړۍ پیښه چې په یو مسجد کې ترسره شوه د هیواد او خلکو د دښمنانو لخوا نه، چې زموږ لسګونه تنه هیوادوال پکې شهیدان او لسګونه تنه نور ټپیان شول، د هغوی کورنیو ته تسلیت ووایم او د الله تعالی جل جلاله له دربار څخه شهیدانو ته د فردوس جنت او ټپیانو ته د عاجل شفا غوښتنه وکړم او الله تعالی دې نور زموږ په هیواد کې دغه ناخوالې، دغه دردونه او د مظلومو هیوادوالو دغه ځورول ودروي. آمین. ما هم به می دعا هستیم انشالله که ما آخرین حادثه را شاهدش باشیم. آقای روشن صاحب میشه بگوین که در ابتدا کدام کارها را پیش بگیریم تا اطفال ما عادت بکنه و یک تربیت خوب در آینده داشته باشه؟ واقعا ماشومان د هیواد او د ټولنې راتلونکی نسل اوسیږي. ماشومان هغه څوک وي چې په راتلونکي کې د دغې ټولنې تصمیم نیونکي کړی اوسیږي. نو د ماشومانو د سالمې روزنې په خاطر باندې هره کورنۍ او د کورنۍ مشران مسؤل دي تر څو پورې هغوی ته لازمه او پر ځای او دقیقه روزنه ورکړي چې د هغې نه موږ کولی شو په لومړی وخت کې د دوی ته د ځان ور پېژندله ده. ځکه وایي چې تر څو پورې ځان ونه پېژنې نو هم خدای او هم نور نشي پېژندلی. نو هغوی ته دا وښیو چې موږ ته څوک یې، څنګه دې نړۍ ته راغلی، څه شي لپاره راغلی، ستا راتلونکي مکلفیتونه څه شی دي. په اوس وخت کې چې ته ماشوم یې، ته د کورنۍ په وړاندې کوم مکلفیتونه لرې. همدارنګه د هغوی د زده کړو په برخه کې باید ډېره هڅه وشي تر څو پورې هغوی ته داسې زده کړې ورکولی شي چې د دوی راتلونکي ورباندې روښانه شي. موږ تاسې په اوس وخت کې یا په روانه سلیزه کې ګورو چې ډیری هیوادوال مو سره له دې چې له تمدن سره اوس اشنا شوي یاستو، د دیموکراسۍ لسیزې دي، خو بیا هم زموږ ډېر داسې ولایتونه شته دي، داسې لرې سیمې شته دي چې هلته لا هم ماشومان ښوونځیو ته د تللو چانسونه نه لري. نو هغو ځایونو کې پکار دی چې والدین خپل اولادونه مسجدونو ته ولېږي. سره له دې چې اوس ګورو زموږ ستاسو مسجدونه هم په امن کې نه دي، زموږ ستاسو مدرسې هم په امن کې نه دي، حتی ښوونځي او کورونه په امن کې نه دي. نو ویلی شو چې په افغانستان کې هیڅ شی په امن کې نه دي. نو د دې سره سره والدین مکلف دي په دې باندې چې د خپل اولادونو د سمې روزنې لپاره لاس په کار شي، د هغوی لپاره لازمې زده کړې برابرې کړي، د هغوی د تعلیم او تربیې ته ډېره توجه وکړي، هغوی په دې باندې وپوهوي چې ته باید د مشرانو په وړاندې څه وکړې. ماشوم باید تهدید نشي، ماشوم باید تحقیر نشي، ماشوم باندې باید ظلم زیاتی ونه شي، ماشوم باید مجبور نشي په یو کار باندې، هغه کار چې مشران کوي او د مشرانو په لاس کې اوسیږي، د مشرانو په وس باندې اوسیږي او موږ یې له ماشوم نه د کولو تمه وکړو. ځکه دا ماشوم انزوا ته وړي، دا ماشوم له کورنۍ نه لرې کوي، دا ماشوم له زده کړو نه لرې کوي. نو د دې په خاطر باندې کورنۍ او والدین، د کورنۍ مشران، هغه خویندې ورونه وي، مور وي، د نورو دوستانو چې ځکه موږ په ناخوالو کې ګډ هیواد دی، ډېری کورنۍ داسې دي چې هغوی پلر نه لري، سرپرست نه لري. نو هغه نږدې دوستانو ته دا پکار ده چې د هغو ماشومانو په سالمه روزنه کې لازم اقدامات وکړي. دقیقاً. آقای روشن، ما در ابتدا گفتیم که شما گفتیم که فامیل این مسئولیت داره. در مکتب که میره معلمین چقدر این مسئولیت داره که در تربیت از اونها کمک و همکاری بکنه؟ ښوونکی د زده کوونکي معنوي پلار دی. هغه که ښوونکی وي که ښوونکی دی، هغه هم دومره مکلفیت لري لکه څنګه چې په خپل کور کې د خپل اولاد روزنه کوي. که چیرته داسې ونه کړي، هم ځان ته، هم وجدان ته، هم ټولنې ته او هم به خدای ته مسؤل اوسېږي. په کار داسې ده چې هغوی د دغه زده کوونکي د روزنې په خاطر باندې لاس په کار شي، د هغوی لپاره سمې زده کړې برابرې کړي. یوازې موږ او تاسو په اوسنیو وخت کې د ښوونکي لپاره یو کاریکولم دی چې هغوی مدام د درسي نصاب نه استفاده کوي. یوازې درسي نصاب بسنه نه کوي. اوس د ټکنالوژۍ دور دی، 21مه پیړۍ ده،
باید دوی ریسرچ وکړي، دوی د ماشومانو په هکله باندې نوي څه راوخلي. په انټرنیټ کې دومره مواد شته دي د ماشومانو لپاره، د لازمې روزنې لپاره، هغه څه چې ماشومانو لپاره پکار دي. ډېر زیات مواد موږ پیدا کولی شو پکې. د هغې نه باید استفاده وکړي. د کتاب تر څنګ چې دی راځي، ښوونکی صنف ته راځي، نو 10 دقیقې یا 15 دقیقو لپاره هغه څه چې اضافي مواد یې له انټرنیټ نه راخیستي دي، نورو کتابونو نه راخیستي دي، دلته دوی ته وړاندې کړي. د کتاب تر څنګ دا د دوی ذهن ته وده ورکوي، وسعت ورته ورکوي، پراخ هغه کوي، دا دوی سم را روزي. خو که چېرته ښوونکی ځان تیر باسي، ښوونکی هسې وخت په صنف کې تیر کړي، نو ما مخکې مې ویله چې هم به ځان ته هم به خپل وجدان ته ملامت اوسېږي، او هغه معاش چې دی د دغه زده کوونکو د روزنې په خاطر باندې دی لاسته راوړي، خو حرام شو ورته. کله چې حرام شو، خپل اولادونه په حرامو باندې وروزل، نو بیا به د بل اولاد نه یا به د خپل اولاد نه به دا د ښه کارونو څه تمه وشي کولی. آقای روشن، شما از اینترنت گفتید فعلا یک ماحول شده، یک رواج شده که همه اطفال از آیپد، تلفن اینا استفاده میکنه. این چقدر مفید هست به خاطر رشد ذهنیت از اینا؟ له دې نه انکار نشو کولی چې ټکنالوژي او انټرنیټ په ځانګړې توګه ټلیفون د اوسنۍ نړۍ تر ټولو پرمختللی او اړین توکی دی. په هر څه کې پکارېږي. حتی داسې وي کله که یو چا سره نه اوسېږي، فکر کوي چې یو څه ورنه ورک شوي دي، بې له ټلیفون نه ګزاره نه کېږي. خو د هر څه لپاره د استعمال معیارونه پکار دي. هر څه لپاره باید موږ یو سکیجول جوړ کړو، څنګه په کومو حالاتو کې موږ یو څه نه استفاده وکړو. ټلیفون د هر چا لپاره ښه دی، مګر د اطفال لپاره، د ماشومانو لپاره که چېرته موږ ماشوم ته ټلیفون په لاس کې ورکړو، څو تاوانه به وکړو. لومړی، له هغه نه زده کړې پاتې کېږي. دوهم، د هغه ذهن یوازې په ټلیفون پورې محدود کېږي. دریم، هغه د کورنۍ سره د مرستې نه وځي، له کورنۍ پلار مور سره مرسته نشي کولی، ځکه خو ډېری کورنۍ په کور کې اولادونه دي د 18 کلونو وروسته یا له 12 کلونو وروسته یا له 14 کلونو وروسته ټول ماشومان دي. او دوی کولی شي چې په کور کې پلار مور سره یو همکاري وکړي، له هغې نه وځي. بل دا ده چې د ټلیفون زیات استعمال د ماشومانو لپاره دوی ګوشهګیر اموخته کوي. تاسو به کتلی وي په ډېری کورنیو کې کله چې ماشوم سره ټلیفون اوسېږي، نو هغوی ګوشهنشیني اختیاروي. هغوی تل غواړي چې په یو ځان، حتی ځان پسې کوټه قلفوي، گیم کوي یا نور څه پکې کوي، درس ورنه پاتې. بیا کله چې صنف ته لاړ شي یا د امتحانونو وخت اوسېږي، بیا څه کوي، یوازې هغه د امتحان په ورځو کې کتاب راوخلي، څو شېبې لپاره پلار او مور د تېرویستنې لپاره، د ښوونکي د تېرویستنې لپاره، یا ځان ته د تلقین ورکولو په خاطر باندې کم تر کمه کتاب راوخلي او یو څو شېبې ورسره مصروف وي، مګر د ده ذهن ټول په ټلیفون کې اوسېږي. هو، ټلیفون په ځینو سیمو کې په هغو برخو کې چې هلته ناامني ده، د کورنیو د باخبرتیا په خاطر باندې یو ماشوم که هغه هم چې سن یو څه لوړ اوسېږي، ټلیفون ولري، ساده موبایل ښه دی. مګر کله چې دی خپل قانوني سن ته نه وي رسېدلی، زما په اند د هغه لپاره د ټلیفون استفاده ښه نه ده. ولې مخکې ما زیانونه په ګوته کړل. هو، ټلیفون هر څه د انسان د ګټې د اخیستنې په خاطر باندې منځته راغلی دی، مګر معیارونه، د هر چا مکلفیتونه، د استعمال ځایونه، د استعمال وقتونه، دا باید په معلوم بشه. آقای روشن، یعنی میگن که استفادهش درست است اما باید وقت داشته باشه. اما طریقش چگونه باید فامیلا بتانن این کنترل بکنن و حال رواج شده، اگر خواهی نخواهی مجبور هست هر فامیل به اطفال خود یا آیپد یا تبلت یا تلفن خریداری بکنه. اما طریقش چگونه باید او را برش وقت تعیین بکنیم که استفاده خوب ازش داشته باشه؟ متاسفانه په افغانستان کې یو بد دود دا دی چې کله یو څه نوي راووځي، موږ یې ژر ترلاسه کوو، د ترلاسه کولو هڅه یې کوو. دا زموږ لپاره یو ډېر ښه کار ښکاري، زموږ لپاره یو ویاړ ښکاري، له نورو سره د سیالۍ ځان جوګه بولو په دې برخه کې، مګر داسې نه ده. ټلیفون یا موبایل یا تابلیت یا بل څه د ماشومانو لپاره استعمال یې زما په اند تر ډېره پورې ښه نه دی. هو، که چېرته یو پلار او مور خپل ماشوم ته ټلیفون ورکوي، تر قانوني سن پورې د ته بل ټلیفون نه اخلي. خپل پلار د خپل موبایل ورته ورکړي څو شېبو لپاره، د یو محدود وخت لپاره، تر څو پورې، ځکه د ماشوم غټ کار په ټلیفون کې څه دی، گیم کول دي. بهتره دا ده چې موږ ماشوم ته په کور کې یا په کمپیوټر کې که چېرته ورته د یو تابلیت د اخیستو توان لرو، نو په کور کې د یو ارزانه تلویزیون د اخیستو توان هم لرو. دا ښه ده چې یو تلویزیون کې ورته کارتون فلم وړاندې کړو، تر څو پورې د ده ذهن وده وکړي، د یاد کړي چې څه کېږي، د ماشومانو کارتون ورته وړاندې کړو، د زده کړو کارتون ته وړاندې کړو، تر څو دی په هغه لاره کې مخکې لاړ شي.
که چېرته ده ته ټلیفون ورکو او دی په ټلیفون کې مصروف شي دی خو مخکې مې چې زیانونه په ګوته کړل چې له زده کړو پاتې کېږي له کار نه پاتې کېږي بیروني ماحول نه پاتې کېږي له خلکو سره ناشنا کېږي دې تر څنګ د ده سترګې کمزوري کېږي ځکه دغه ټلیفون چې دی یو ډول څپې او امواج لري چې هغه د انسان په سترګو باندې ډېر زیات منفي اثرات غورځوي سترګې خرابوي ورته دې تر څنګ ټلیفون یو قسم ته امواج لري چې هغه زړه ته صدمه رسوي په اوسني وخت کې ریسرچران یا هغه څوک چې په دغه ټکنالوژي په برخه کې دوی زده کړې کوي دوی تدریس کوي هغوی وایي چې ټلیفون کولی چې حتی په ثانیو کې انسان له منځه یوسي نو موږ تاسو ګورو چې ماشوم کوچنی وي د هغه زړه هم کوچنی دی ولې ماشوم ته ماشوم ویلی شو په دې خاطر باندې چې د هغه ذهن د یو لوی انسان یا د یو بالغ انسان یا د یو پوه انسان په پرتله هومره قوي نه دی ماشوم نشي کولی خپل ښه او بده تضمین کی ماشوم نشي کولی په دې پوه شي چې زما لپاره څه ښه دي څه زما لپاره بد دي څه شی ماته ګټه رسوي څه شی ماته تاوان رسوي نو والدین باید دغه هر څه په کنټرول کې کړي او د هغې لپاره یو ټایم ټیبل جوړ کړي د هغې له مخې نه باید دغه وکړي داسې هم نشو کولی چې موږ ماشوم په یو دایره کې وساتو هغه ته د زده کړو چانس ورنکړو هغه ته د ټلیفون چانس ورنکړو ولې ماشوم دی ماشوم چې څه غواړي نو هغه ته باید اماده کړي خو په معیار سره لکه څنګه چې زړه د انسان په وجود کې بادشاه دی زړه دا وظیفه لري چې د انسان ټولو برخو ته د وجود ټولو برخو ته وینه پمپ کوي وینه رسوي که چېرته یو رګ هم بند شو انسان مشکل سره مخ کېږي همدارنګه ماشوم په یوه کورنۍ کې د باچا حیثیت لري څه چې ماشوم وایي ته باید پوره کړي مګر کله کله زړه هم سمې فیصلې نه کوي او هر وخت د زړه خبره هم منل پکار نه وي نو د ماشوم د سالمې روزنې لپاره پکار ده د هغه لپاره سم درسي چاپیریال برابر کړو د هغه د سالمې روزنې لپاره موږ ښه درسي میتود برابر کړو د هغه د خوشحاله ساتلو لپاره موږ د سیالیو د خوشحالیو او د لوبو ځایونه برابر کړو تر څو پورې هغه یوازې خپل ځان تر ټلیفون یا تبلت پورې محدود نه کړي دقیقا استاد میشه بگویید که از محیط چقدر طفل برداشت خوب می داشته باشه اگر یک محیط سالم داشته باشه محیط د انسان په روح او روان باندې ډیر زیات اثرات لري دو خبرې دي که چېرته چاپیریال مو سالم وي په چاپیریال کې مو سم خلک اوسېږي ابو هوا ښه اوسېږي زموږ ماشومان کولی شي چې دوی سالم وروزل شي دوی خپل ځان له هغه سیمې له هغه حالاتو سره برابر کړي خو بیا هم د کورنۍ فکر د کورنۍ همکاري ډیره اړینه ده همدارنګه که چېرته محیط یا چاپیریال سم نه اوسېږي شرایط سم نه اوسېږي درسي ماحول سم نه اوسېږي کوڅه ګشتي وي پکې جنګونه وي پکې هر څه پکې وي هماغه ده چې د ماشوم ذهن بل خواته وړي ولې د ماشوم ذهن داسې دی لکه یو سپینه ورقه که په سپینه ورقه باندې موږ هر څه وکړو ورباندې راځي همدارنګه باید زموږ د ماشوم لپاره داسې ماحول برابر کړو چې د هغه ذهن مثمر او ګټور شیونه ترلاسه کړي هغه څه ته په ذهن کې ګټه ځای ورکړي چې د ده په راتلونکي کې پکار شي د ده ژوند ورباندې روښانه شي دی په دې باندې پوه شي چې زه څه لپاره پیدا شوی یم ما ته پلار مور ولې وایي دغه کار وکړه دغه کار مه کوه ما ته پلار ولې وایي چې ته دغه کار وکړه دې کې دې ګټه ده دغه کار که زه ونه کړم ولې زما تاوان دی پکې په دې باندې ماشوم پوهېږي نو محیط چاپیریال او شاوخوا دا د ماشوم په روح او روان او په روزنه باندې ډیر زیات تاثیرات لري سپاس از شما استاد که آمدین واقعا موضوعات خیلی خوب را اشاره کردن بر ما آقای روشن صاحب سپاسگزار هستیم از شما انشالله که در آینده همه مردم ما درک بکنن و استفاده موبایل کم بسازن همده هیله ډیره زیاته مننه تاسو نه هم خوشحاله اوسئ دوستای عزیز ویدیو را همکارانم باز هم آماده کرده ویدیو را با هم یک جا می‌بینیم در ادامه برنامه با هیجان باشیم کشور بوتان با نام رسمی بوتان پادشاهی کشور بوتان است. در جنوب آسیا قرار دارد. پایتخت آن تیمفو است. زبان رسمی این کشور دوزونگاخ نام دارد و واحد پولی آن بوتان و روپیه هند است.
جمعیت بوتان 800,000 نفر و دین مردم و آیین بودا است. آنزوای این کشور از جهان باعث شده است فرهنگ غنی و محیط زیست آن دست نخورده بماند. حفظ شیوه زندگی مردم در این سالها یک اولویت بسیار با اهمیت بوده است. محدود کردن ورود گردشگران یکی از راه‌های حفاظت در مقابل تاثیرات خارجی به شمار می‌رفت. تاریخ اولین گردشگری که از بوتان دیدن کرد به سال 1974 باز می‌گردد. در آن سال تنها 300 گردشگر از این کشور دیدن کردند. پس از سالهای آنزالوا برای اولین بار پادشاهی بوتان تصمیم گرفت که تغییرات سیاسی و اجتماعی بزرگی را ایجاد کند. با تغییر از پادشاهی مطلق و دموکراسی پارلمانی اولین انتخابات این کشور در سال 2008 برگزار شد. بوتان به علت نداشتن موقعیت استراتژیک همچنین کوهستانی و سخت‌گذر بودن منطقه هرگز مورد توجه استمرارگران قرار نگرفت و حکومت همواره در اختیار پادشاهان محلی بوده است. در قرن 17 به علت همجواری بوتان با منطقه تبت و شهر لاهاسا مرکز بوداییان بوتان به تدریج تحت تاثیر افکار بودایی قرار گرفت و در این کشور حکومت بودایی شکل گرفت. بوتان حکومت مذهبی بودایی دارد و معابد بوداییان از اماکن مرکز قدرت سیاسی محسوب می شود. در سال 1972 جیمگه سینگه پادشاه شد و بر تخت سلطنت تکیه زد. در سال 2005 نیز لینو سانگای نخست وزیر بوتان شد و در این کشور هیچ حزب سیاسی وجود ندارد. اگرچه بوتان کشور مستقل است ولی به دلیل عدم تحصیلات به خصوص در حوزه امور خارجه بیشتر از هند راهنمایی و هدایت می‌طلبد. در این کشور همیشه کشاکش‌ها و درگیری‌های قومی و نژادی بین اکثریت درکپا و اقلیت جامعه نپالی منشأ آشفتگی داخلی بوده است. پارلمان کشور بوتان نوپا است و سال 2008 با 2 پارلمان به فعالیت خود ادامه می‌دهد که یک پارلمان شورای محلی و یک پارلمان ملی است که کمیسیون‌های حزب مختلف در این پارلمان‌ها فعالیت می‌کنند.